السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. ملګرو، مسلم خان واده ولې نه دی کړی؟ نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې د ملګرو سره هم شریکه کړئ. نو راځئ د مسلم نه په خپله اورو چې واده ولې نه دی کړی. نو راځئ دا ویډیو لږه شانتي ګورو. واده دې ولې ونه کړ؟ څو کلن یې ته؟ یاره د روژې مې دا 15 کال دی، 15 کاله د روژې د خیره سدي او د کال مې پوره 20 کاله عمر دی. 20 کاله عمر دی. ته مشر زوی د پلار؟ او مشر دویم دی ده. دویم دی. واده دې ولې نه ده کړی؟ نو داسې څو اوسه پورې زما پلار هم نه دی تللی او بس واده مې نه دی کړی او دا مې کوټه رسېږي. نه داسې دا خبرې کولې درته یاد دي؟ چېرته وې ته څنګه کیسه وه دا؟ اول څنګه شروع شوه دا داستان؟ دا زما کار وړي دلته یو کس پر راخو ما ته به ویل چې ستا په زړه څه ارمان دی. ما ته مې موبایل لرې خاندې ولاړ وي صحیح ده. ما په دې ارمان د سړي څه سپینه ټوډۍ او تکې تورې شیشې او کبره یې تنکۍ جنۍ سره سړی شودونه پانیر کوي نری پاشم باران او واوره ورېږي او له سا د کابل نه راخوشې تندې کوچۍ که څه چې راته لرې د خپل دا خپلونه راوتو دا ناوې راوتې چې راته یې کوي او ګاډه شیشې دې رابندې کړي او لونګ اوس پری د خر له خدای ما ته وایي خوږ بېتې روان دي د دې ګاډي مخ تور شنه ساړی راړه وې پرې دا دې لګولې چرس دې لګولې تورې تشمې دې لګولې دې تنګې په ګیر را روانه خدای ما ته به سړي په ساده دقیق خان ګاډه الله دې راته قبل ته ورنه خبرې چې تا دغه پیغام ټوله دنیا ګوري؟ نو ټوله دنیا مې ګوري، نړۍ، پاکستان، کومه دنیا چې ده نو بس پاکستان، نړۍ، هر ځای ته زما دا دغه رسېږي.